سلام هیله خاص دی. او بله ورځ موږ یو چېرته تلو، پاریس ته تلو. دوحې نه پاریس ته تلو. دوحې میدان چې دی ډېر غټ دی. دوحې میدان ډېر ښایسته هم دی او ډېر غټ هم دی. پکې مارکیټونه هم پکې شته، هوټلونه هم پکې شته، KFC پکې شته، رقم کافیان هم پکې شته، شیان پکې شته او ډېر غټ و. باغ هم پکې یو چېرته او دې کې داسې ښایسته اوبه هم وې او زما خوښ شو ډېر. یو پکې بیروبار دونه ډېر نه و او بل دی چې دی لفټ هم ډېر ښه و، شیشه یي لفټ و او ډېر ښایسته میدان و. زما ډېر خوښ شو. بیا چې دی که نه موږ چې د لفټ نه ووتل، زما سره بیګ واخه خو ما صرف هغه ځای کې مې اخیستی او نور مې په پلار او مور چلو. بیا موږ همدغسې دلته لاړو او خوراک دپاره چې شی وخورو. نو ډېر ښایسته میدان و او دې کې ډېر سټیکرونه مو مطلب موزې پکې. دا یو دانه کارټون و، داسې جالبه کارټون و. خلک راتلل عکسونه ورسره اخیستل، ویډیوګانې. ما هم سره یو عکس واخیسته. بیا بل کارټون هم و. بیا په تره میدان کې ټرین هم و. ټرین کې موږ کېناستلو، مفته ټرین و. مفته هغه ځای ته چې موږ تیم ضرورت هلته لاړو. بیا دلته برقي زینې هم وې. برقي زینې سلو وې، تیزې نه وې. ځینې ځایونو کې تیزې خو دلته سلو وې. بیا پکې څوک چې زر غواړي چې لاړ شي نو بیا داسې دا هم سلو ته خو بیا موږ نو پکې ودرېدو، خپله پکې تلو. اخر هم بیا چې دی موږ لاړو چې هلته هغه واخلو. بیا چې دی موږ تلو او پاریس ته مو سفر وکړ. بیا چې دی دا تیارې کې موږ ناست وو. بیا ډېر ښایسته تیاره وه، هیډفونونه هم پکې. بیا یې ډوډۍ راوړه. ډوډۍ ښه وه، نو دونه ډېره خوندوره هم نه وه او لږ هغه هم وه. بیا چې دی موږ پاریس ته راورسېدلو. بیا چې د زما د پلار عمه زامن راغلي وو او هغې د پلار ملګری مې راغلی. نو بیا هغوی موږ ته ګلدستې راوړې وې او بیا موږ د پلار د عمه زامنو انجینر صاحب کور ته لاړو.